یو داسې عیب دی چې صرف خایس کې فرق راځي، نه غوښې ته نقصان رسی او نه قیمت ته. دویم داسې عیبونه دي غوښې ته نقصان رسی قیمت او حسن ته نه. او دریم داسې عیبونه دي چې قیمت ته نقصان رسیږي. نو زمونږ استاسو د اسلام او د دین مسله دا ده، که ضرورت پیښ شو عیبدار څاروي نه بغیر بل څاروی نه ملاوېده، نو دا پهله قسم عیب چې دی چې صرف خایس کې فرق راځي، دی څاروي باندې قرباني کېږي سره د دې عیبه، صرف حسن کې فرق راځي. استا ضرورت ته نو کم عیب چې د څاروي په حسن کې فرق راولي، خایس کې وخت تم نقصان نه رسي او قیمت تم، نو په هغه څاروي سره د دې عیب کېږي د ضرورت په ټیم کې. او کنا داسې عیب چې وخت ته نقصان رسېده یا قیمت ته نقصان رساو، نو په داسې نه کېږي څاروي باندې که ضرورت وي او که نه. هغه عیبونه چې هغه د څاروي خایس ته نقصان رسوي، معنا د دې عیبونو سره قرباني کېږي پې. هغه زمونږ استاسو ده فقهاو مسائلو فقهاو بیان کړي یا 15 دي مشهور 15 عیبونه داسې دي چې دا که په څاروي کیو نو قرباني ورسره کېږي. نو په هغې کې پهله نمبر دا چې غوږ یې کټ دی، او زیاته حصه پاتې ده او لږه حصه کټ ده. د غوږ لږه حصه کټ ته او ډېره پاتې ده، نو په دې قرباني کېږي. دویم نمبر د لکۍ زیاته حصه پاتې ده او لږه حصه کټ ده، نو په داسې څاروي باندې قرباني کېږي. دریم نمبر د رستنی پتون نه حصہ کټتا خو لګه کټتا او ډیره پاتې ده، نو په دې قرباني کېږي. څلورم نمبر یو څاروی د پیدایشي ښکر نه لري، چې پیدا دی نو ښکرې نشته، نو قرباني پې کېږي. پنځم نمبر یو څاروی د ښکرې مات نه دی، خو د ښکر هغه پوخې مات دی، بله چې کم کور پې لګېدلی هغه کور یې مات دی او ښکر یې ښکاره شوی، نو قرباني پې کېږي. شپږم نمبر خسي څاروي باندې قرباني کېږي. اووم نمبر هغه څاروی چې لیونی خو ګیا خوړی شي، ګیا پخپله خوري، نو خیر دی قرباني پې کېږي. اتم نمبر یو څاروی د واړه واړه غوږونه دي، غوږونه شته خو ډېر زیات واړه دي، نو په هغې قرباني کېږي. نهم نمبر یو څاروی دی د هغې په سرمن کې بیماري ده، خو دا بیماري غوښې ته نه ده رسېدلې، صرف سرمن یې خرابه شوې، نو قرباني پې کېږي. نهم نمبر یو څاروی دی غاښونه بالکل نشته، خو ګیا خوړی شي، غاښونه شته نه او عمر نه برابر دی، او ګیا خوړی شي، نو قرباني پې کېږي. یو لسم نمبر یو څاروی دی ښکر یې مات دی، خو داسې مات دی چې د سر نه غوښه نه ده ورسره کټ شوې، نو بیا پې قرباني کی. دولسم نمبر یو څاروی دی پاسېدی نشي ودرېدی نشي، ګډ نه دی خو دومره سرب دی چې د غوښې او د وازګې په وجه باندې ودرېدی نشي، نو قرباني پې کېږي. دیارلسم نمبر یو څاروی دی د هغه
خکر مات ته د بیخنا او ساری و سر زخمی شوه و آغا زخم اس روغ شوه ده زخم برابر ده نو قربانی پکیگی. سوارلسم نمبر یو ساروی ده داغینا اکثر ده گڑو سر و گڑانو سر خلق دا سے کئی پہلے تے وڑائی کٹ کرنی دی تیرہ جمعہ کے میں طویلیو خبر ادا ده چې وړی ته کټ نه کې او قربانی پیو کی او که وړی ته چا کټ کړي و منډي کې خرڅاو نو قربانی پکې. پنځلسم نمبر یو ساروی د کوکستر گئے ده یو طرف ته ګوري سترګو کې کوګواله ده نه پدې قربانی کې دا پنځلس عیبونه داسیو که ضرورتو او بل ساروی نه ملاوی دو یا ملاوی دو خو گرانو تا سر پیسے کمی وی یا دا سر ٹیم ختمو روخ ساروی ملاوی دو خو لریو رسیده ورطا نشوی نو چی دا پینزل لسو عیبونو نا یو عیب پکیو نو بیا پی قربانی کی گی دا ضرورت پا ٹیم کی